مسافري لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. د پخو شوو رانجوخیو خوږ بوی مو له بیکونو پورته کېده. له موره مو خدای پاماني وکړه. د تشېدونکو اوبو نازک غږ مو تر شا پرېښود. له بر کنډو څخه د پناه کېدو پورې مو مور راپسې ولاړه وه. یاسګل په عمر له ما کشر و. سلګو واخیست. تسلي مې ورکړه زه در سره یم. د ایران ستړی قاچاقي مزل دې بې وروره نه دی. چرت مه وهه. زنګ راغی فکر کوم دوی حرکت را وکړ. ته صبر چې څه وایي. بلې چیرته یې؟ موږ حرکت در وکړو. هغې وویل موږ د کابل کندهار په لویه لار د وردګو تنګي په دوراهي کې درته ولاړ یو. ما ورته ویل سمه ده. ماښام ناوخته اوږد مسافري موټر را ورسېد. ور وختو په کنډه کپره لار ته نیمروزه ورسېدو. د ټلیفوني رابطې له لارې بلوڅو قاچاقبرو ته وسپارل شوو. په پایکپه کې د وښو غوندې تخته کولو. 15 تنه یې پکې بار کړو. موټر په کږلېچنو لارو په پټو چراغونو او تیز رفتار سره د اسمان ستوري را باندې وشمیرل. بالاخره بله شپه 2 بجې مشهد ته ورسېدو. د ملګرو خپلوانو اطاقونو ته مو په ډېره غلا ځانونه ورسول. وخت ناوخته مو روزانه مزدونه کول. نیازګل د خپلو ملګرو سره کار کولو. له مودو وروسته ورځ په ورځ رنګ زیړېده. له سرو بخونو سترګو به یې تورې حلقې راتاوې. پرې شکي شوم هسې نه چې نشه یې شروع کړې وي. یوه ورځ مې ورته وویل وروره خپل کار کوه. بې ځایه مه ګرځه. ګوره ماته نشهیي ښکارې. څه در شوي؟ ورځ په ورځ دې وجود خرابېږي. را باندې غوسه شو. په قهر یې وویل ته پرېږده هر چېرته راته پلار پلار کېږي. زه نشه نه کوم. ورځې تېرېدې. یوه ورځ یې په تعقیب پسې لاړم. ګورم چې د کار صاحب په یوه کونج کې نري لوګي پورته کېږي. ورلنډ شوم. ګورم چې نیازګل له خپلو ملګرو سره ډولۍ جوړه کړې وه. په ګاز یې نري نري سیخان چې تور تور شیان پکې بند و ایښي وو. له ورختایۍ او زړه بدوالي څخه رپېدم. ورته مې ویل نیازګله ځواني دې په مرداریو لوګی کړه. دې حالت کې د مور هغه حالت را په زړه شو چې ګرم تنور یې پرېښوده او یوه شېبه یې زه او نیازګل د خدای پامانۍ په وخت کې په غېږ کې نیولي وو. په غریو نیولي غږ مې نیازګل ته زارۍ وکړې. ځه چې ځو اطاق ته. په زاریو زاریو مې تر اطاقه راوسته. دای خوب یوړو. ما کور ته زنګ وکړ. مشر ورور ته مې چې په وطن کې و زنګ وکړ. له دې حالته مې خبر کړ. هغه بیخي نه منله. 2 ورځې وروسته احوال راکړ چې بیرته راشئ. نیازګل هم در سره راوله. همداسې مې وکړل. ځانونه مو قصدن پولیسو ته په لاس ورکړل. په څه ناکردیو زاریو مې بیرته خپل وطن ته راوست. مور مو په لیدو حقه پکه شوه. سوې نارې او چیغې وکړې. زما هوښیار نیازګل کومې بلا وهلی؟ خدایه دا څه راوشول؟ مور مې د لاسا کړه. ورته مې ویل هېڅ نه دي پرې شوي. هلته لږ مریضۍ خراب کړی. د مور زړه ته مې دا خبره نه لوېده. له وړوکوالي څخه زموږ په کور د نستۍ لړه لوېدلې وه. ورځې تېرېدې نیازګل به د خپلو نشو لپاره د کور بېلابېل شیان په پټه خرڅول. حتی تر دې پورې چې په ویدو یې د مور له کالیو څخه مشدۍ روپۍ خلاصې کړې وي. یو ورځ ماښام ناوخته شو. د نیازګل درک نه لګېده. ښکته پورته مو منډې وکړې. شاوخوا مو ټلیفونونه وکړل. پیدا نه شو. یوه میاشت وروسته زموږ کلیوال په لوګر کې لیدلی وو. احوال یې راکړ. پسې لاړو. بیرته مو کور ته راوستو. نه کېدله. آخر مو مور د نیازګل نه نشي خبره کړه. په چیغو چیغو یې ژړل. د دې لپاره چې بیا ورک نه شي. د دا ادرس او زموږ شمیره چې موږ په کاغذ لیکلې وه مور یې په جامو باندې ورته په تار ولیکله. له مودو وروسته بیا نه درکه شو. نه پوهېږم په جامو باندې ګنډل شوی ادرس څنګه کار نه ورکولو. مور مو ویل شاید هغه ادرس خیرن زوړ یا تور شوی وي. نه به پیژندل کیږي. د چا به ورفکر هم نه وي. دا ځل د ندارکۍ خبره میاشتو میاشتو ته ورسېده. ډېر پسې ستړي او ستومانه شو. آخر کابل ته پسې راغلم. هره ورځ مې د معتادانو ځایونه او د کابل سیند ځای ځای بوینا کې څنډې پسې کتلې. د پولیس وخته نوبت را ورسېده چې لاړم. د پله دواړه غاړې داسې ښکارېدې لکه د دوزخ خولې. بد له زویو ککړتیاو ډک بوی تر راپورته کېده. سر مې ور ځوړند کړ. ځای ځای ټولي ټولي شنه لوګي راپورته کېدل. زړه مې و چې ورښکته شم. نیازګل ولټوم.
بل کس لمټې ونیوم راته وی ویل اصابت خراب است دیوانه استی معتاد ور معلوم نمیشی چی میکنی که زندگی خود برباد میکنی زیر پل کلن پودریا است یا برنگ خودت میکنا و یا امکان دارد شما را به کارد بزند چیزی که داری انگشت ساعت و پل از پیشت بگیرد زه هم ورخطا شم څه وکړم د وینې شریکان وو پارسی مې نه وزده ګوډ او مات مې ورته وویل برادرم چک میکنم ولاړ کس پوه شو چې نابلد دی او د خپل معتاد ورور په لټه پسې راوتی بل پښتو ژبې ته یې وویل ایرا بفهمن که این رقم تا نشو تاکه برنگ ازیا برابر نشود اجازه نتی که میکشد هغه راته ویل وروره د دې سپینو کالیو ساعت ګوتې او پیسو سره مه ورښکته کیږه د دوی په رقم ځان جوړ کړه چې د پوډري ګمان در باندې وکړي بیا ورښکته شه او ورور دې ولټوه هسې نه چې د ترو په ډب کې لاړ نشي ځان سره مې وویل ښه وایي لاړم کالي بوټ او واسکاټ مې وایستل په یوه سپینه بوجۍ کې مې شاته واچول د یو موټر په سلنګسر کې مې ګوته تاو کړه زیرپیراني لاسونه او مخ وربیجن تور کړل ورښکته شوم ګورم چې د پله لاندې فضا مکمله لوګیو نیولې وه یو بل به راته ویل بیا خو د خمار کن غږ مې نه کوو د قیامت ورځ وه هر سړی په خپل غم کې وو او د خپل نشهیي وجود د آرامولو هڅه یې کوله چا تریاک او اپین پلورل چا سیخان ګرمول د چا له پزو خلو شنه لوګي پورته کېدل ښکته پورته وګرځېدم ورور مې پیدا نه کړ او نشهیي لږ په خود راته ښکاره شو پښتون و ورسره کېناستم ټوله کیسه مې ورته وکړه د نیازګل نښې مې ورته وویلې ویل یې په دې نښو مې یو ځوان لیدلی و شاید د دوشمشیره د پله لاندې وي ورته ومې ویل پیسې به درکړم ته راسره لاړ شه نفر راضي شو له پله راوختو بیرته مې کالي بدل کړل په اول حالت کې شوم زه و هغه معتاد په دربس موټر کې د دوشمشیره پله ته لاړو زه د پله په سر ودرېدم دی مې ورکوز کړو لږ ځنډ وروسته راوخوت وی ویل تېره ورځ دولت له نورو زړو معتادانو سره یو ځای شفاخانې ته وړی شاید هلته وي ور به شو همدلته مې معتاد ملګري ته پیسې ورکړي د نویو اپینو د اخیستو په خاطر یې په شونډو مسکا راغله دواړه د معتادینو شفاخانې ته لاړو په دروازه کې د امنیتي کسانو سره له جر و بحث وروسته په یوه واسطه ورننوتو معتاد ملګري ته مې وویل زه اجازه درته اخلم ته ننوځه ټول چپرکټونه وګوره ویې ویل سمه ده له لږ ځنډ وروسته ګورم چې جګ هلک په شنه خریلي سر کې په بیړه بیړه له ورلېږل شوي معتاد سره روان دی را لنډ شو د مور لخوا په ورکړل شویو تسپو مې وپېژانده چې په غاړه کې پرتې وي په پښو مې راولوېده په چیغو چیغو یې وژړل په غریو نیولې او ژړغونکي غږ به یې دا خبره کوله مور مې شته او که نه زه یې په غږ باندې مین یم زه یې په غږ باندې مین یم په جانان یوه خبره دوه وارې کومه د جانان غږ کې څه کمال دی د جانان غږ کې څه کمال دی زما د غره غوندې غمونه ورکوینه غږ یې اشنا راته ښکارېږي غږ یې اشنا راته ښکارېږي په دې ملنګ مې د جانان ګمان راځي نه لالیه ستا د سفر غږ شو لالیه ستا د سفر غږ شو زه په وړه ماڼۍ کې ګرده تاوېدمه چې درنه تلم راجګه نه شوې چې درنه تلم راجګه نه شوې لیونی څه دي وو په زړه وایه حالونه په سفر تلې درجګه نه شوم په سفر تلې درجګه نه شوم ګیلمن نشې زه سلګونې ولې ومه په نیمه شپه یې چیلم ډک کړو په نیمه شپه یې چیلم ډک کړو په یا قربان ټپې کوي ویښه یې کړمه که مې لالی جادوګر نه وي که مې لالی جادوګر نه وي په نیمه شپه په کټ کې ولې پاڅېدمه په نیمه شپه ټپه راوکړه په نیمه شپه ټپه راوکړه داغلي زړونه به دعا درته کوینه
سپوږمۍ چې وینې سلام اخلا، سپوږمۍ چې وینې سلام اخلا، ما بدلې په تندي ایښي وي لاسونه. سپوږمۍ پر نیم د اسمان راغله، سپوږمۍ پر نیم د اسمان راغله، بې یاره خوب نشته که ماته نه راځي نه.